دا د روسیې هېواد څخه یو یوټوبر ده. نوموړي په کال 2019 کې یو مرسیډیز ډوله موټر چې قیمت یې شاوخوا $180,000 کېده وسوځاوه او ویډیو یې پر یوټوب خپره کړه. مګر نوموړي دا کار ولې وکړ او پیل یې څه کېدی شي؟ دا هر څه راسره پر دا ویډیو کې تعقیب کړئ. دا د روسیې هېواد څخه د یو یوټوبر میاخیل لیتپین رښتینې کیسه ده. هغه داسې کار وکړ چې د موټر ټول شرکتونه حیران کړل او د ټولې نړۍ سره ټکي شو. نوموړي په کال 2019 کې د مرسیډیز شرکت څخه یو له قیمتي او ښکلو ماډلونو څخه واخیست. د هغه موټر نوم و مرسیډیز GT 360. د دې موټر بیه شاوخوا $180,000 وه. هغه فکر کوي چې اوس به د لوکس ژوند خوند واخلي. د ځواکمن انجن غږ به یې زړه خوشحاله کړي او د الماني ټکنالوژۍ په مرسته به د بېساري سفرونو څښتن شي. خو رښتینې ستونزې له همدې ځای پیل کېږي. له لنډ وخت وروسته موټر پرله پسې خرابېده. هر ځل په ورکشاپ کې وخت تېر کړ او هر ځل د یوې نوې ستونزې سره راګرځېده. راپورونه داسې هم وایي چې موټر یې لږ تر لږه 5 ځلې ترمیم ته استولی و. ځینې وختونه په ورکشاپ کې ان تر 40 ورځو څخه زیات ولاړ پاتې شو. یو ځل یې د توربین برخه هم ور خرابه شوه. یعنې نه یوازې یادو ستونزې بلکې د انجن پیچلې برخې هم خرابېدې. ورځ تر بلې په موټر کې نوې ستونزې راپیدا کېدې. لیتپین د مرسیډیز د ډلې ورسره اړیکه ونیوله. یا موټر بدل کړئ یا یې وړیا جوړ کړئ، ځکه دا دومره ګران بیه موټر باید ستونزه ونه لري. او شرکت یې غوښتنه ونه منله. نه یې بدلولو ته تیار و، نه یې بشپړ ډول د جوړولو ضمانت ورکوو. مګر لیتپین ستړی شو. هغه ویل که دوی زما ستونزه نه حل کوي نو زه به داسې یو څه وکړم چې ټولې نړۍ ته ښکاره شي. نوموړي د $180,000 درلودونکی موټر یوې خالي ډګر ته یووړ. د پټرولو په ډنډ ډک کړ، کمرې یې ولګولې او موټر ته یې اور واچو. د اور لمبې دومره لوړې شوې چې د اسمان په لور ختلې او د هغه خندا او غوسې ترمنځ عجیبه احساس رامنځته شو. ویډیو یې ثبت کړه او پر یوټیوب یې خپره کړه. مګر پیل یې څه شوه؟ ویډیو د څو ورځو په دننه کې میلیونونه خلکو ولیده. میلیونونه لیدونکي ترلاسه کړل. ځینې سرچینې وایي تر 80 میلیونو څخه زیاتو خلکو دا صحنه لیدلې ده. ټول حیران شول. یو څوک څنګه کولی شي دومره ګران بیه موټر یوازې د احتجاج لپاره وسوځوي؟ د مرسیډیز شرکت ځینې چارواکو ورسره اړیکه ونیوله. ویډیو پاکه کړه، موږ به درته نوی موټر او نور امکانات درکړو. خو هغه ونه منله. ویې ویل اوس وخت تېر ده. برعکس د مرسیډیز سیالانو کمپنیو ورته موټرې ډالۍ کړي. یوازې د ویډیو لایق څخه یې سلګونه زره ډالر وګټل او د نړۍ په کچه مشهور شو. اوس نوموړی پر یوټیوب باندې 162 میلیونو څخه زیات سبسکرایبر لري. یعنې څه وشول؟ هغه یو موټر له لاسه ورکړ خو څو چنده یې وګټل. پیسې، شهرت او حتی نور نوي موټران. نو درس څه ده پر دا ویډیو کې موږ دپاره؟ که تل د عامو خلکو په لاره ولاړ شو هېڅکله به ځانګړي نه شو. ځانګړتیا د خطر منلو په قیمت ترلاسه کېږي. او دا د یو یوټوبر تر ټولو لوی ثبوت ده. که مو ویډیو تر دې ځای کتلی وي حتمي لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د خپلو نورو دوستانو سره شیر کړئ. هیله ویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې تر بیا ښه وخت جاري الله مو مل شه.